د ننګرهار په کانال کې د زیتونو د پروسس فابریکه د آسیا په کچه د زیتونو د پروسس له سترو فابریکو څخه ده چې اوس مهال په یوه فصل کې ترې نږدې 120,000 لیټره د زیتونو تیل په لاس راځي. یا د فابریکه چې 50 کاله کاري مخینه لري د ننګرهار، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو څخه چې د زیتونو بڼونه پکې شتون لري د زیتونو حاصلات راټول او پروسسوي. د ننګرهار د کانال رئیس مولوي غلام رحمان کظیم وایي چې د زیتونو د تولیداتو زیاتوالي په پار د زیتونو نوي بڼونه جوړوي او هغه وویل د امارات راتلونه وروسته دلته څه ضرورتونه چې یو حده پورې پوره شوي دي. البته د اساسي کوم ضرورتونه چې د فابریکې دپاره دي چې هغه اساسي ماشینريانې پکار دي په نوي معیار باندې، چونکې دا زموږ په وس باندې اوس نه ده پوره. د خپل مشرانو د خیري ادارو نه غوښتنه ده چې په دغه پسلوباب کې زموږ سره همکاري وکړي تر څو پورې دا فابریکه چې په آسیا په سطح باندې یو فابریکه ده دا په خپلو خپو باندې ودرېږي. او د زیتونو په برخه کې موږ په تیر کال کې او په سږ کال کې د امارت راتلونه وروسته تقریبا 3.5-400 جریبه ځمکه نور اضافي زیتون کرلی دي چې لله الحمد هغه اوس یو کال تیر شوی، دا کال او روان کال کې موږ ته حاصل په لاس باندې راکوي. په همدې حال کې د ننګرهار کانال د زیتونو فابریکې امر عتیق الله نایل وایي چې یا د فابریکه په یوه فصل کې د 80,000 ټنه زیتونو د پروسس وړتیا لري. په همدې حال کې د ننګرهار کانال د زیتونو فابریکې امر عتیق الله نایل وایي چې یا د فابریکه په یوه فصل کې د 80,000 ټنه زیتونو د پروسس وړتیا لري چې دغه فابریکه اوس مهال په یوه فصل کې د 40,000 ټنه زیتونو د پروسس په پار عیاره شوې ده. زمونږ خو تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې نور به څومره ټولېږي. تقریبا 150 ټنو زمونږ رسولی چې پروسس شي او دې نه مونږ تیل ایستلي. زمونږ محصولات په روز کال لږ زیات وو، ښه محصولات او تقریبا 1,20,000 لیټره تیل مونږ تولید کړي دي، څه باندې یا څه کم. نو مونږ په فی ساعت کې زمونږ 3 ماشینه دي، هر ماشین یو ماشین هم په 690 کیلوګرامه په فی ساعت کې دغه کوي پروسس کوي، او دا 2 نور ماشینونه چې دي دا په فی ساعت کې تقریبا 800 کیلو دا پروسس کوي. د ننګرهار د زیتونو فابریکه په 1358 کال کې په 20.5 جریبه ځمکه کې جوړه او په 1340 کال کې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. زیتون له مدیترانه‌ایي نباتاتو څخه دی چې کال کې یو وار ترې حاصل راټولیږي او تر پروسس وروسته په دې فابریکه کې له 100 ټنه زیتونو څخه 10 ټنه تیل په لاس راځي. دغه کارخونه بېلابېلې برخې لکه د زیتونو پروسس، د اچارو جوړول، اداري، د تصفیې خونه، لابراتوار، واټر پمپ او بخارخونه لري.